کله کله انسان ته ډېره ګیله ودرېږي چې هر چا سره ښه کوم، هر چا سره منډه ترړه کوم، بد وخت کې په کارېږم، خو چې کله زما خلک په کار شي بیا هیڅوک نه وي، ټول رانه مخ واړوي، نه څوک مرسته کوي او هر سړی په خپلې ګټې پسې ګرځي. زما ګټه بیا د چا په فکر کې نه وي. همدې باندې مې ځان سره غور کوو، قرآن کریم اسلوب ته مې پام شو. الله تعالی په ډېر حکمت باندې د ډېری خلکو خبره چې کوي که نه، اکثرهم خبره چې کوي یعنی ډېر خلک، اکثریت خلک بیا وایي چې لا یعقلون، لا یشکرون، لا یعلمون. یعنی ډېر خلک دي چې دوی ته عقل نه کار نه اخلي، ډېر خلک دي چې شکر کوونکو نه دي، منندوی نه دي، ډېر خلک دي چې ناپوهه دي، نه پوهیږي. په بدل کې بیا الله پاک وایي چې وقلیل من عبادی الشکور. ډېر کم انسانان دي، ډېر کم زما بندگان دي چې شکر کوونکي دي. نو کله چې سړی دې ته پام وکړي، دغه قرآني قاعده ځان ته په ژوند کې وټاکي او همیشه پې غور کوي، له خلکو سره تعامل کوي او چلند کې، د انسان ډېر مشکلاتو سره حل شي. پوهېږئ څنګه؟ کله چې انسانان د الله پاک شکر کوونکي نه وي او په ډېرو انسانانو کې لږې د الله پاک شکر کوونکي، نو تم باید په دې پوه شي چې تمه دې محدوده ساته له خلکو نه. هر چاته داسې تمه مه کوه چې ټول به یو شان وي. لږ خلک دي چې کیفیت لري او دغه معیارونه پکې دي، منندوی وي، مرسته کوونکي، په بده ورځ دې پکارېږي، یا نور دغه څه چې ته ترې تمه لري. یو عالم دی له یوه حکیم یې پوښتنه وکړه چې له خلکو نه څنګه ځان سړی خوندي وساتي، په اماني آرامه خلکو سره په جنجالونو اخته نه، د خلکو له جنجالونو او تاویلو ماویلو د ټولو شیانو نه سړی په آرامه او په تکلیف نه. هغه ورته وویل، حکیم ورته وویل چې خلکو ته خپل څه چې لرې ورکوه، له خلکو یې مه غواړه. خلکو سره منډې ترړې کوه، له هغوی تمه مه کوه. هغه چې په تا باندې د خلکو حقوق دي ورکوه، له نور تمه مه کوه. هغه ورته وویل دا خو سخته ده. ویل ته څه فکر کوې چې اسانه ده؟ بیا خو له خلکو نه سلامتي نشته. هدف یې دا دی چې له خلکو نه د توقع ډېره راښکته کړه. ډېره توقع مه کوه. ته چې څومره له خلکو ډېره توقع کې، هم دومره ځورېږي. ډېر داسې دوستان دي، ملګري دي، ته به پرې زړه وتړې، تکیه به پرې وکړې، چې وروسته پوهېږي دوی د خپلو ګټو دپاره مشغول وو. ستا سره همکاري او ملګرتیا یې هدف نه و. ډېر به دې تجربه کړي که نه. هدف دا دی چې تمه دې له خلکو محدوده ساته، همدومره به کم ځورېږي. که دې تمه له ډېره وه له خلکو، نو همدومره زیات به ورسره ځورېږي. سلام علیکم.